سلام ستړي مشئ زه شبنم مزدري یم د مهمو کورنیو او نړیوالو خبرونو لپاره امپراتور ټي وي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د کندهار له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د غاز د لیږد بهیر پیل شو. د طالبان حکومت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په لومړي ځل د کندهار له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د غازو صادرات پیل شوی. نوموړی زیاتوي لومړی ځل له دې لارې پاکستان ته 50 ټانکره غاز صادریږي. په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس محمد وویل د مالیې سوداګرۍ او نور ادارو په مرسته هڅه کیږي چې د سویلي اسیا او مرکزی اسیا ترمنځ افغانستان د ترانزیت یوه لار وګرځول شي. افغان سوداګر خوښي ښیي چې په دې کار سره به ځینو افغانانو ته کاري فرصتونه پیدا کړي. ښاغلی محمد زیاتوي د لارکوټې ښار ته تر نورو لارو کابو 900 کیلومتره لنډه لار ګڼل کیږي. پخوا د تجارت د ایران له لارې کېده خو اوس یې لار له 1800 کیلومترو 900 کیلومترو ته کمه شوه. محمد یونس محمد وایي دې کار ته خوشبین دی چې د افغانستان خلکو ته به د کاروبار زمینه برابره شي او افغانستان به خپلو ګاونډیانو ته په ډیره مسؤونه توګه د افغانستان له لارې د هغوی ترانزیت ته ډاډمنه لار پیدا شي. دې پوښتنې ته په پام سره چې آیا د غازو د لیږد د بهیر به دوام ومومي او که نه، ښاغلي محمد BBC ته وویل پخوا په دې برخه کې سوداګرو د نامنیو له کبله ویره لرله او هیله یې وښوده چې د غاز د ترانزیت د بهیر به دوام وکړي. دی وایي د سیمې لپاره یو ګټور مسیر او تګلوری دی او دوی خوشبین دي چې په راتلونکي کې به د افغانستان نور بندرونه به هم د سویلي اسیا د ترانزیت یوه خوندي لار وګرځي. افغانستان غواړي چې په سیمه کې د یوه نښلونکي ترانزیتي پل په توګه رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د ازبکستان یو کانټینر پخته بنګلادیش یا د سویلي اسیا کوم بل هیواد پاکستان یا هند ته خامخا یوه نیمه تر 2 میاشتو وخت نیسي، خو که د ترانزیت لارې پر افغانستان شي نو تر 5 شپږو ورځو به د دوی محموله خپل منزل ته ورسیږي.